سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د برټانیې لومړی وزیر له ولسمشر غني سره په کتنه کې وویل حکومت یې په افغانستان کې د رڼو او سراسري ټاکنو ملاتړ کوي او له افغان ځواکونو سره هم خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ترزا مې همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له سولې بهیره پر ملاتړ سربیره د افغانستان د سولې لپاره د سیمهییزې اجماع د جوړولو له هڅو هم ملاتړ وکړ. ښاغلي غني هم په دې کتنه کې په افغان سولې بهیر کې د سیمهییزې اجماع د جوړولو په خاطر د برټانیې حکومت رول مهم او ارزښتناک وباله او همداراز یې په ډاګه کړه چې راتلونکي ولسمشر ټاکنې به پر ټاکلي وخت په رانه ډول ترسره شي. افغان حکومت د برټانیې په ګډون له ټولو دوستو هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په خاطر واحد پیغام او منسجم غږ ولري. ولسمشر غني تېره ورځ د بهرنیو او ټولګټو هیوادونو په چارو کې د برټانیې د دولت له وزیر جرمي هینډ سره په کتنه کې زیاته کړه چې دایمي سولې ته د رسیدو په خاطر افغان حکومت د پام وړ لاسته راوړنې لري. ښاغلي هینډ هم په دې کتنه کې چې په لندن کې د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شوه وویل هیواد د دایمي سولې د ټینګښت په برخه کې له افغان حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ولسمشر غني وایي افغان پولیس د مسلکي کېدو په حال کې دي او په دې برخه کې د برټانیې له دفاع وزارت د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني تېر مازدیګر د برټانیې له دفاع وزیرې پیني مورډانت سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د برټانیې له همکاریو په مننه زیاته کړه چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې اصلاحاتو پایله ورکړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. میرمن مورډانت هم د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د روانو اصلاحاتو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هیواد به یې د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو تجهیز او تمویل ته دوام ورکړي. یو حرفه‌ایي چپاولګر د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې ونیول شو. دا کس چې محمد ظریف نومیږي او په چینایي مشهور دی تر دې مخکې د کابل ښار د 8مې 12مې او 14مې حوزو په شاوخوا سیمو کې پر چپاولګرۍ بوخت و. بالاخره تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ په وینا د نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن په نړیوال جام سیالیو کې خپله 15مه لوبه د انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به نن له غرمې وروسته 2 بجې د انګلستان د مانچستر په اولټرافورډ لوبغالي کې ترسره شي. افغان ملي لوبډلې تر دې مخکې استرالیا، سریلانکا، نیوزیلند او سویلي افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. د یادولو وړ ده چې دغه لوبه به د ولسمشر او د کرکټ بورډ اعلی سرپرست محمد اشرف غني هم له نږدې وګوري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.